تعلیم، ادب او تیاتر کې کار کوي. د هغې سلسله کې نن د زیارت پر ورځ زمونږ چپ لاس سیاست پاکستان کې د هغې تاریخي پس منظر او موجوده صورتحال باندې به مونږ خبرې کوو او د زده کړې کوشش به کوو. دا یو سیاسي تاریخ دی یا یو سیاسي بحث دی، خو زه چونکې یو سټوډنټ او استاد یم نو زه به دې ته د علمي نقطه نظر سره ګورم. که چا سره څوک به دې سره اختلاف ساتلی شي یا موافقت ساتلی شي، خو مقصد دا دی چې د دې خبرو اترو مقصد علم او ټیک خبره، صحیح خبره مخې ته راوستل دي. نور د دې څه یا څه پرچار مقصد چې زه یو سیاسي پرچار وکم یا یو سیاسي مخالفت وکم، د دې دغه څه مقاصد نشته. دا دغه به بحث به مونږه دریو حصو کې تقسیم کو. اول خو به مونږه خپل ټاپک یا کوم موضوع چې دی د هغې وضاحت وکړو چې چپ لاس څه ته وایي، او بیا به هغې دویمه مرحله کې به د دې پاکستان کې د چپ لاس د سیاست تاریخ وایو. دریمه کې به موجوده صورتحال چې کوم دی نن سبا د دې خبرې اترې وکړو، او څلورمه کې بیا ستاسو طرف نه سوال جواب وي. زه به خپل پوره کوشش کوم چې تاسو ته زه جواب درکم. پاکستان کې د چپ لاس سیاست د هغې تاریخ او موجوده حالات. اول خو چې مونږ دا زده کړو چې چپ لاس سیاست څه ته وایي. د پاکستان کې په دنیا کې چې کوم ځای کې جمهوري نظامونه دي نو هغې کې سیاست دوه غټو حصو کې تقسیم دی. چپ لاس یعنی کې ګس لاس، او د هغې په مقابله کې ښی لاس سیاست. د دې تاریخي پس منظر داسې دی چې کله فرانس کې انقلاب راغی د 18مې صدۍ په اخري کلونو کې، نو چې هلته کې کومه اسمبلي جوړه شوه هغه وخت سره، نو هغې چې کوم غړي وو نو هغه غړي په سوچ په حساب، سیاسي سوچ او سیاسي فلسفې په حساب هغوی په منځ دوه تقسیم وو. او هغې کې څه کسان داسې وو چې هغوی د فرانس هغه د انقلاب نه مخکې چې کوم نظام و، شاهي نظام یا جاګیردارانه نظام، د هغې په حق کې وو، او هغوی دا غوښتل چې دا نظام جاري وساتلی شي او دا چې کوم دی دا ډسټرب نشي. خو هماغه څه خلک داسې وو چې هغه د انقلاب حامیانو، او هغوی سماج کې، معاشره کې، سیاست کې، تعلیم کې دوی بدلون غوښته. د نوې زمانې د هغه وخت چې کومه زمانه وه د هغې مطابق دې کې بدلون غوښته. نو دا په منځ دوه دغه سوچونه تقسیم وو. نو چې کم د موجوده نظام یا چې کم ته انګلیش کې سټیټس کو وایي، د سټیټس کو حامیانو طرفداري وو، او چې کم دی د بادشاهت طرفداري وو، د نوابي سیستم فیوډالیزم طرفداري وو، نو هغوی به په دغه حال کې هغوی ښي لاس ته به ناست وو. د سپیکر ورته ووایي، د سپیکر ښي لاس ته به ناست وو. او چې کم سماج کې بدلون راوسته او هغوی نوې طریقې ازمول غوښتل، جاګیرداري ختمول غوښتل، او د بادشاه اختیارات یا بادشاهت بیخي ختمول غوښتل، نو دا چې کوم دی دا ترقي پسند چې ورته مونږ په یو ټکي کې ووایو، نو دا چې کوم دی دا ګس لاس ته ناست وو. نو دې وجې نه دا سیاست کې دا اصطلاحات رالل، ښي لاس والا، رایټ وینګ، لیفت وینګ، او دې سره چې کوم دی نو بعضې خلک داسې وي چې د هغه کلیر کټ سوچ په لیفت یا په رایټ کې نه وي، نو هغه چې کوم دی نو هغې ته بیا مرکزي یا وسطي یا منځني سوچ والا ویلی شي، او هغه چې کوم دی نو سنټرل سوچ والا دي. بیا په دې ګس لاس یا چپ لاس کې هم خپل مختلف درجې دي. څه مطلب دا دی چې ګس لاس کې ډېر سخت ګس لاسي دي، څه لږ مرکزي سوچ ته نږدې دي. داسې په ښي لاس ته چې کوم خلک دي، سوچونه دي، پارټیانې دي یا ګروپونه دي، نو هغوی هم چې کوم دی نو څه ډېر سخت د ښي لاس حامیان دي، څه چې کوم دی مرکز ته راجوخت دي. نو مونږ داسې کلیر کټ ډېر لاین نشو ډرا کولی چې دا د ښي لاس سوچ دی یا دا د ګس لاس سوچ دی. خو بهرحال مونږ د یو سړي یا د یو ګوند یا د یو پارټۍ یا د یو ګروپ د هغه د فلسفې یا د هغه د سوچ نه اندازه لګولی شو چې دا مونږ ښي لاس کې کېږدو که دا مونږ ګس لاس کې کېږدو. او بیا چې کوم دی د سیاسي خلک هم په دې خبره خو پوهېږي
نو هغوی هم خپل آیډنټیفیکیشن یا پیژنګلو دپاره وایي چې مونږ ښي لاس واله یو یا مونږ ګس لاس واله یو. نو پاکستان کې خاص کر په 13 صدۍ کې چې کله سوویت یونین کې یو ملک جوړ شو، رشیا کې انقلاب راغی، د لینن پر هغه کې مونږ به لږه خبره وکړو بیا وروستو، او بیا مطلب چاینا کې راغی او سوویت یونین غوښتل چې دا انقلاب زه یورپ او مطلب دا چې د ایشیا یا د افریقې نور ملکونو کې دا انقلاب راشي. نو دغه 13 صدۍ کې د ښي لاس او د ګس لاس د سیاست ډېرې ګرمې خبرې روانې وې. خو چې کله سوویت یونین ختم شو 1991 کې او هغه د ګس لاس سیاست ته چې کوم پولیټیکل یا د یو ریاستي سپورټ حاصل هغه ختم شو، نو دې سره د ګس لاس سیاست هم ختم شو او سیاست کې هغه بحث ختم شو چې کوم د مخکې د دې نه مخکې د ګس او د ښي لاس و. دې وجې نه زمونږ اوسني اخباراتو کې یا زمونږ اوسني سیاسي خبرو کې یا زمونږ اوسني کوم ټي وي پروګرامونه دي، ډسکشنز دي، هغې کې د ښي او د ګس لاس د سیاست خبرې یا خو نشته او قدیم نو ډېرې کمې دي. نو دې وجې نه زمونږ را روان کول چې کم دی، اگر چې تعلیم یافته دي کالج سکول یونیورسټۍ کې، نو یو خو سیاسي تعلیم هسې هم ډېر کم دی، عملی سیاسي تعلیم، او بل چې کم دی چونکې دغه بحث هم ختم شو دغه ښي او ګس لاس سیاست، نو ډېر زمونږ مرګري چې کم دي زمونږ د معاشرې کسان چې دي هغه د دې نه نه دي خبر، ځکه چې هغه ښه شهري دی د یو ملک د یو معاشرې چې د هغه سیاسي پوهه ډېره وي. نو مونږ چې سیاسي پوهه وي نو مونږ به ښه رهنما ځان له منتخب کوو او دا ملک به چې سیاسي طور سره ښه شي نو معاشي او معاشرتي او مطلب دا چې نور نظامونه به خود به خود دې سره ښه کېږي. نو چپ لاس سیاست په 13 صدۍ کې یا اوس چې کم دی بیا ورو دا خبرې راوچتېږي 13-15 کالو نه. نو چپ لاس سیاست که مونږ د خپل موضوع دپاره به هم یو وضاحت کوو چې مونږ چپ لاس څه ته وایو. نو مونږ چپ لاس چې کم دی د هغې کې ډېر کسان مونږ یا ډېر سوچونه مونږ هغې کې ایښودی شو. یو دا دی چې ترقي پسند به وي چپ لاس والا، دی به رجعت پسند بني، ترقی به غواړي، وخت زمانې سره به دی بدلون غواړي. بل دا ده چې دی به د حکومت کنټرول ډیر غواړي بنسبت د نورو سوچونو. او بل خبره دا ده چې دی به د ښځو د قامونو او د وروستو پاتې چې کوم نور عناصر دي، فرقې دي یا قامونه دي واړه واړه، د هغوی حقوق له به دې اواز اوچتی. دی به صوبایي خودمختاري غواړي. ټولو کې غټه نښه دا هم ده چې د سیاست به چې کوم دی نو دا به په سیکولریزم باندې ولاړ وي. سیکولریزم تاسو ته خو پته ده، خو دا هغه سیاست دی چې کم کې دوی دا سیکولریست دا وایي چې د ریاست یا د حکومت د انسان مذهب سره څه کار نشته. انسان مذهب د هغه او د خدای یا مطلب چې هر یو ریلیجن دی او د هغې چې کوم ګاډ دی یا هر څه نوم چې ورته واخلئ، د انسان او د خدای خپل منځ کې رابطې دي، د ریاست دې کې څه کار نشته. نو دې ته سیکولریزم یا سیکولر اپروچ وایي. او دا ګس لاس والا چې دي نو دوی به سیکولر سوچ اپناوي. په معیشت کې دوی د حکومت ډېر لاس غواړي او دوی چې کوم دی معاشره کې مساوات او انصاف او برابرۍ راوستو کوشش کوي. نو دا کارونه خو به یو بله پارټي کوي، مطلب دا دی چې خو هغه به ډېرې پارټیانې به داسې چې هغه ټولې وایي چې موږ مساوات غواړو، ټولې وایي چې موږ وروستو پاتې طبقې چې کومې دي نو هغوی له لاس ورکول غواړو. ها څه به د سیکولریزم حق کې څه بني،
خو ډېرې سیکولر پارټۍ به داسې چې هغه به دا سوچ وي. نو بیا به مونږ د خپل اوسني دغه لپاره داسې ډیفینیشن وکړو چې کم سوشلیزم یا کمیونیزم خپل ایډیالوژي کې یا خپل مینیفیسټو کې یا خپل منشور کې د سوشلیزم یا د کمیونیزم ذکر وکړي نو هغه به مونږ په چپ لاس سیاست کې کېږدو چې دا چپ لاس سیاسي پارټي ده یا د چپ لاس سیاسي سوچ والا انسان دی. نو چپ لاس سیاست زمونږ یو ډیفینیشن دا راووت چې دی به سوشلیست وي یا به کمیونیزم سوچ لري او دی به چې کوم دی به د خپل سیاسی سوچ له بنیاد چې کوم دی نو دی به د کارل مارکس فلسفي نه ډایرکټلی یا انډایرکټلی هغې نه به دی انسپریشن اخلي او هغه به مطلب دا دی چې د دوی پر ډسکشن کې هم راښکاره کیږي او هغه به د دوی په لیټریچر کې هم ادب کې هم راځي او هغه به چې کوم دی د دوی په مینیفیسټو یا منشور یا سیاسي پروګرام کې د دوی هر څه لیکلي شکل کې وي نو هغه به دی کې راښکاره کیږي. نو سوشلیزم او کمیونیزم به هم بیا لږه خبره وکړو که فرض کا سوال راغی چې دا څه دی یا دی کې څه فرق دی. خو بهرحال اوس به مونږ پاکستان کې د چپ لاس د سیاست لږ تاریخ باندې ځان پوه کړو او دا به راته پته ولګي چې کم ګوندونه یا کم سیاسي پارټیانې چې کم دي دا چپ لاس دي. ډېر غټ کنفیوژن دی چې بعضې خلک یو سیاسي رهنما یا یو سیاسي پارټي پاکستان کې خبره کوم هغه دوی ته چپ لاس والا ښکاري خو هغه اصل کې وي نه. ډېر سیاسي سوچ والا خلک نه دا غلط فهمي کې یا مطلب دا چې غلطي وشي او هغه دوی مکس کی. نو مونږ به داسې تاریخ چې وایو مونږ ته به پته ولګي. نو اولنې چپ لاسې ګوند چې اوس سیاسي پارټي چې وه کمیونست پارټي اف انډیا وه څنګه چې دا نورې پارټیانې برټش انډیا وخت کې جوړې شوي دي لکه مسلم لیگ شو یا کانګرس شو یا جمعیت علما شو یا نورې داسې خدای خدمتګار شو داسې پارټیانې ټولې دا خو د متحده هندوستان وخت کې جوړې دي. نو داسې د متحده هندوستان وخت کې کمیونست پارټي اف انډیا جوړه شوه. دا پارټي چې کوم دی نو دا جوړه کړې وه هغه وخت کې تاسو ته پته ده چې خلافت تحریک وخت کې 1919 متلسم 19 کې ډېر خلک چې کم دی نو هغوی افغانستان ته هجرت وکړ او تاسو دا تحریک خلافت زمونږ په هغه کې مشهور خبرې دي تاسو ته خبر یې. نو دا مونږ به دوی ته انقلابیان وایو چې کوم خلکو هجرت وکړ انقلابیانو او دا انډین نیشنلیست هم وو که مسلمانو که هندو که سیک وو خو لکه دوی د هندوستان د ازادۍ او د بهترۍ په یو سوچ وو. بیا وروستو ډېر خلک وایي چې ښه یا بد وو بیا خبره ده خو دوی هجرت وکړ. دوی چې هجرت وکړ نو بیا افغانستان کې هم د دوی هغه مقاصد ډېرو وجوهاتو نه پوره نشو. هلته کې د دوی هغه ایسارېدل چې هغه نه فایدهمند دوی ته ښکاره نشو. نو دې کې چې کم سیاسي طور سره ویښ وو یا تعلیمي یافته ورته ووایه یا لږ ډېر جذباتي انقلابیان هر څه چې ورته ووایي نو هغوی د افغانستان نه هم اخوا سنټرل ایشیا ته لاړل. سنټرل ایشیا وسطي ایشیا یا مرکزي ایشیا چې اوس پکې د تاجکستان ازبکستان کرغیزستان قازقستان او ترکمنستان دا ملکونه موجود دي دې ته به هغه وخت سره اوس هم ورته وایي وسطي ایشیا ورته وایي. نو دوی د افغانستان نه اخوا امو سین نه اخوا دوی وسطي ایشیا ته ورسېدل. وسطي ایشیا دغه وخت کې دا د 1919 وخت دی دا د اول د رشین امپایر سوا روسیانو خپل سلطنت کې دا شامل کړی و او دې نه پس بیا چونکې 1919 کې د لینن په قیادت کې په رشیا کې انقلاب راغلی نو دې ته به سوویت رشیا وي. نو دا د سوویت رشیا ایسوا نو دا انقلابیان چې الته وړېدل نو دوی بیا الته کې سوویت چې کوم کمیونستان و دا غځای هغوی سره د دوی رابطې وشوې او هغه هم چونکې سیاسی او نظریاتی طور سره د برطانیې خلاف و
سوویت رشیا والا. بیا وروستو 1922 کې دې ته بیا سوویت یونین وي. دا 4-5 کاله دا سوویت رشیا په نوم باندې یادېږي. نو هغوی سیاسي چونکې مخالفو د انګریزانو او هندوستان د هغوی یو ډېره غټه کالوني وه او د سوویت رشیا په هندوستان نظر و چې دې کې موږ خپل هم خیاله خلک را پیدا کړو چې انګریزان دې ځای نه وباسي یا مطلب دا دی چې هغوی ته نقصان ورسوي. نو هغوی هم د هندوستانیانو مطلب دا دی چې هغوی ورته هرکلي ووې او دا خلکو له سیاسي او عسکري دواړه ټریننګ انتظامات وکړل. نو دې کې ډېرو خلکو عسکري ټریننګ هم حاصل کړ، حتی کې دوی ته مطلب دا دی چې د هوایي جهاز او د دغه طریقې هم وښولې چې دا به څنګه مطلب دا دی چې الوزوي او دغه وخت چې کوم هتیار و د هغې چلولو پریکټس یې ولا ورکړه. د دغه کې لیکلي چې په موټر سایکل به ورته د هوایي جهاز د الوتو طریقه خوله او نور په موږ نه پیږو کې دي چې مماثلت وي دواړو کې ډرایوینګ کې، خو بهرحال دوی له پوره ټریننګ ورکړه. دې کې څه داسې وو دې ته انډین مهاجرین به موږ وایو. دې کې څه مهاجرین داسې وو چې هغوی عسکري تربیت کې دلچسپي ساتله، ځکه چې هغوی وی چې ټوپک به رالو او انګریز به د دې ملک نه وباسو. د مهاجرینو خبره کوم، دلته نه یادوم. دلته خو ډېر خلک داسې وو چې هغوی سیاسي بدلون غوښته، مسلم لیگ واچوه په دې سوچ کې، په کانګرس واچوه. دوی وی چې موږ به انګریز په قانون کې دننه ځان له لار جوړو، خو دا هغه انقلابي خلک یادو. دې کې څه داسې وو چې هغوی وی چې نه موږ سیاسي انقلاب به سیاست په لار. نو هغه چې کوم دی هغوی بیا وروستو څه میاشتې پس بیا ماسکو ته لاړل او هلته کې د هغوی روسیانو یا سوویتس یو یونیورسټي جوړه کړې وه د ایشیایي ملکونو ټول دغه به هغې کې راتلل او هغوی له به سیاسي تربیت کو. نو دوی هلته کې سیاسي تربیت حاصلولو له لاړل. دغه دوران کې د هندوستان یو کمیونسټو خو د امریکې په لار د ماسکو ته راغلی و، ایم ان رای د نوم دی او مشهور ذکر راځي. نو هغه به لینن سره ملاقاتونه ډېر لکه رسېدلی و په سیاست کې. لینن غونتې امپورټنټ او مشهور او دغه چې د هغوی مشر و، نو هغه سره د ملاقاتونه. نو په 1920 کې کمیونسټ پارټي اف انډیا په تاشکند کې جوړه شوه او هغې کې کسان خو کم وو، د شمیر کسانو، خو بهرحال د هغوی سیاسي ټریننګ او د هغوی دغه ټرین شو. دا سیاسي چې کمیونسټان ورته ووایه، نو دا چې دی دا بیا هندوستان ته راولېږل. دلته انګریز حکومت هم دغه نو ناست او دوی ته مطلب دا دی چې الرټ و او دا تقریبا کم و بیش دا ټول چې کم راغلل نو دا گرفتار شو او دوی باندې مقدمې جوړې شوې پیښور کې او په نورو ځایونو کې عدالتونه ولګېدل او داسې سزاګانې وختې دوی ته مختلفو دغه باندې وخت چاته 4 کاله چاته. خو بهرحال دوی چې بیا راخلاص شو او بیا دوی دلته کې هندوستان کې کمیونسټ پارټي اف انډیا بیا جوړه شوه. د دوی غټه کامیابي د کمیونسټ پارټي اف انډیا چې کوم ده نو هغه ترقي پسند تحریکو په ادب کې چې انګلیش کې ورته پروګریسیو رایټرز اسوسییشن وایي، دا 1936 کې دا جوړ شو. دا هغه کمیونسټان وو چې دا د یورپ نه واپس راغلي، دا یورپ ته تعلیم لتلی او هلته کې دوی د کمیونزم نه خبر شو. دا اولنی هغه کمیونسټانو د هندوستان چې کم د مرکزی ایشیا نه راغلی او دا دویم چې کم دی نو دا هغه و چې دا د یورپ نه رالل، دا اعلی تعلیم یافته و د دې په نسبت او بل دا و چې یورپ ته خو تعلیم له اوس هم هر سړی نشي تللی. هغه وخت تاسو سوچ وکړئ چې لکه ډېر غټې پیسې والا یا اثر رسوخ والا سړی به ته نو هغه چې کم دی نو دغه لکه د کمیونسټانو یا د چپلاسي سیاست والا دا یو نوی نسل هندوستان ته راغی او دوی چې کم دی نو دوی دا ترقی پسند تحریک چې کم دی نو دا شروع کړه. ډېر خدمات کړي دي د هندوستان د هغه وخت چې کم ښه لټریچر خاص کر اردو کې، نورو ژبو کې وو خو اردو کې چې کم دی نو په دې باندې ډېر زور و. پښتو کې هم شته دا بارها نمبر اتلایات شي سنوبر حسین کاکاجی صاحب
دا د دې مطلب دا چې دلته کې هغه وخت سره د دې غټ غړی وو. نو اردو لیټریچر که شاعري ده که ادب دی که د ادب نور اصناف دي دې کې دا انقلابي خبرې چې دي نو دا دغه تحریک د برکت راغلي دي او د اردو لیټریچر چې ترقي کړې ده نو ډېره تیزه ترقي دغه وخت کې کړې ده. د دې پروګریسیو رایټرز اسوسییشن دغه وخت کې د ادب په منځ دوه تقسیم شو. د نه مخکې خو ادب د پاره او ادب برای ادب دی ورته وي چې هغه کې به حسن و جمال او دا ټایپ خبرې ډسکس کېدې شاعرۍ کې او مقصد دا و چې انسان د نه لطف واخلي د شاعري ده یا غزل دی یا بل څه ډرامه ده نثر افسانه ناول چې د نه خوند والي او د ټایم خپاس شي. خو او د دې وجه وه د دې وجه دا وه چې ادیب سړی سرکاري نوکری یا داسې کارونه خو ونه ادیب سړی چې و یا ښځه دا مجبوره وه چې دی به چېرته راجا مهاراجا نواب صاحب پلانی صاحب حکومت برطانیې حکومت دې سره به دې وظیفه خوار کیږي. نو بادشاه چې دله وظیفه ورکوي نو دی به اوزګاري او دی به چې کوم دی دغه لیکي شعر و شاعري به کوي. دا توتی هند چې ورته وایي هندوستان شاعر خسرو دته بادشاه قصه را یاده شوه. دته بادشاه وایي چې څنګه نور درباریان دربار کې حاضر وي دغسې به ته حاضر ودرېږي. نو ده ورته وایي چې بادشاه سلامت هغه وخت کې خو سلطان زن چې لکه د عام درباري سهار دربار کې ودرېږم او ماښامه پورې ولاړم نو دا نوې خیالات به زه څنګه راوړم دا نوې شاعري به څنګه زه کوم. نو دې خلکو ته ادیب سړي ته دله سوچ پکار دی اوزګار وخت پکار دی خو چې دی د معاش د فکر نه بېغمئ. نو چونکې راجا بادشاه نواب هر څه چې ورته والي ده به د شاعرانو له وظیفه ورکوله. نو اوس دی خو به هغه شعر لیکي چې کوم بادشاه خوښوي. بادشاه خو نور څه غم ونه دغه مزو چرچو پسې ګرځېده. نو دغه شاعري د بادشاه یا د نواب هر څه چې وویو د هغه د خوښې وه. دوی دغه 1930 کې دوی چې کوم دی یو نوې دغه راوه چې نه ادب د ژوند دپاره ادب کې پکار ده چې د ژوند مسلې ډسکس شي چې د عام انسان څه مسلې دي او دغه وجې نه دغه ادب له عام سړي ډېر خوښون ورکړ او مطلب دا دی چې هغې سره ادب ډېر په ترقۍ لاړ. نو دا د کمیونست دا چې و دا د کمیونستانو ملګري وو چونکې دوی د سوویت یونین د انقلاب نه متاثره وو او یورپ په لار دوی هغه نظریې ځان سره راوړې وې. نو دا دغه په هندوستان کې ډېر وچلېد. اوس هم پاکستان کې ترقی پسند تحریک شته د هغې یو غړي شته اگر چې هغسې شهرت یا هغسې فعال نه دي خو بهرحال اوس هم شته. د کمیونست پارټي اف انډیا چې کوم ممبرانو دې باندې به د انګریزانو مطلب دا حکومت نظر وو. دوی به انډرګراوند پارټي به دیته وي دا انډرګراوند خو بیا دوی ته یو موقع داسې لاس باندې ورغله چې کله دویم جنگ عظیم شروع شو تاسو ته پته ده 1939 نه 45 پورې دا جنگ وو. نو دې کې هټلر خو جنگ خوښونکی سړی و هغه نور یورپ سره هم جنگ کو خو کال نیم پس هغه په سوویت یونین باندې هم حمله وکړه اگر چې دوی مخکې نه معاهده کړې وه چې موږ به یو بل سره جنگ نه کوو. هغه چې په سوویت یونین حمله وکړه نو بیا مطلب دا دی چې جنگ داسې یو رخ واخیسته چې یو خوا جرمني دی او بل خوا انګلند او سوویت یونین دا دواړه برطانیه ګریټ برټن دا دواړه د جرمني خلاف جنګیږي. نو اوس دلته کمیونست پارټي اف انډیا چې وه نو دوی خو سوویت یونین نه د هغوی طرفدار یو نو چې اوس هغوی د جرمني خلاف دي نو دوی هم د جرمني خلاف شو چې دوی د جرمني خلاف دي نو برطانیه حکومت هم د جرمني دې کې د دوی مفاد سره یو شو چې دوی مفاد یو شو نو دوی چې کوم دی د جنگ کلو حمایت وکړه دې نه مخکې نه کو دې نه مخکې دوی تیوري دي مختلفه خبره بیا بل خوازي خو بهرحال دوی د جنگ حمایت نه کو خو دغه نه پس دوی بیا جنگ حمایت وکړه
نو د حکومت د طرف نه په دوی باندې پابندۍ ختم شوې او دوی حکومت سره هلې ځلې وکړې چونکې دا تربیت یافته او تعلیمي یافته او پوه خلک وو خاص کر د پروګریسیو رایټرز اسوسییشن نو دوی د حکومت د جنگ په وار افورټ چې کوم وایو مونږه هغې کې دوی شریک شو او مطلب دا دی چې مختلفې نوکرۍ وکړې څوک په فوج ته لاړل څوک ریډیو هغه وخت کې مطلب دا دی چې برتی شو او پروګرامونه کوه څوک اخبار کې لیکل کوه نو دوی هم وایي چې مونږ ته یو موقع میلو شوه چې په ریډیو کې د هندوستان آل انډیا ریډیو نه په اول ځل کمیونست ټکي چرته نشر شو یا د سوویت یونین په هکله یو خبره راووته دې وخت کې د یو بل رخ هم واغشته سیاست چې انډین نیشنل کانګرس چې دوی د جنگ مخالفت وکړه دوی دا خیال او سیاسي طور سره چې انګریز مجبور دی کمزور دی نو که موږ په زور راوړو نو موږ به ته یو ښه ډیل به ورسره وکړو د هندوستان د ازادۍ یا د خودمختارۍ په لپاره خو نو دوی ګاندي د په نگرانۍ کې دوی هندوستان پرېږده تحریک شروع کړ انګریزي کې ورته کویټ انډیا وایي خو مسلم لیگ دغسې دغه ونه کړه لکه د انګریز خلاف مطلب هلې ځلې دغه وخت کې ونه کړئ چې د جنگ نه فایده واخلي نو چونکې مسلم لیگ هم نه کولې او کمیونست پارټي اف انډیا هم نه کولې نو د دوی سوچونه سره یو شو او دوی یو ځای شو او دغه 4-5 کاله د پاکستان جوړېدو پورې یا د هندوستان تقسیمېدو پورې چې کوم وخت دی نو دې کې مسلم لیگ او کمیونست پارټي اف انډیا د دوی سیاست په یو لار روانو دا عجیبه خبره به وي زما په خیال ډیرو خلکو له چې د پاکستان حمایت ډیرو پارټو نه دی کړی تاسو ته د هغوی یا سیاسي سوچونو نه دی کړی هغوی سره خپل وجوهات دي ښه دي یا بد دي خو کمیونست پارټي اف انډیا د پاکستان د جوړېدو بھرپور حمایت کړی دی یو خو د هغوی دا خیال و چې دلته کې به لینډ ریفارمز راشي او مطلب دا دی چې د جاګیردارو دا جایداد به په عامو کسان یا په پیزنټ باندې تقسیم شي بهرحال خو چې پاکستان څنګه جوړ شو نو بیا د دوی د پاکستان د حکومت یا اسټیبلیشمنت ورته وایا او د ګسلاسي سیاست لارې سره جدا شوې بیا په دوی پابندۍ ولګېدې او دې کې مشهوره واقعه چې کوم ده نو هغه 1951 واله ده چې هغې ته دوی د راولپنډۍ سازش کیس وایي دې کې مارچ کې وزیر اعظم صاحب لیاقت علي خان اعلان وکړ چې ما یو سازش ونیوه حکومت او هغې کې د کمیونست پارټۍ سغړي او د پاکستان د فوج اعلی افسران چې کوم دي دوی حکومت ختمولو کوشش کوي او هغې کې څه فوجیان هم گرفتار شو او څه زمونږ د ګس لاس د سیاست سیاسي کارکنان یا حامیان مشهوره خبره را فیض احمد فیض هم دی کې گرفتار شو او دوی باندې مقدمې وچلېدې او دوی ته دغه ملو شوې سزاګانې او نو دغه راولپنډۍ دا فوجیان چې دوی د لیاقت علي خان نه په دې خپه و چې دوی کشمیر کې لیاقت علي خان هغسې جنګ ونه کوه چې څنګه په کار وکېدی شي مونږ کشمیر آزاد کړی وي او د دوی خپل سیاسي دغه بهرحال دوی زمونږ چپ لاس والا کم کتابونه چې دي نو دوی وایي چې او داسې خبرې شوې وي خو صرف یو مشوره وه څه عملي کار مونږ په دې باندې حق له نه اوچت کړی او همدغه چې دا پیړۍ چې کوم ده د پاکستان جوړېدو نه پس شپږ 7 کاله پس پاکستان دغه وخت کې کولډ وار او کولډ وار کې څه ملکونه د سوویت یونین په طرف ته ودرېدل څه چې کوم دی نو د امریکې او د برطانیې طرف ته ودرېدل پاکستان هم یو نوی ملک او دی به مطلب دا دی چې یا به یو خواته یا به بل خواته منځ کې هم پاتې کېدی شو خو بهرحال کمزوري او معاشي طور سره کمزوري او دته د سهارې ضرورت وو بل د هندوستان نه دوی په یره کې چې هسې نه چې هندوستان څه حمله ونه کړي او د پاکستان جوړېدل واپس نه کړي نو دوی چې کوم دی نو دوی د پاکستان هغه وخت سره قیادت چې هغوی د امریکې طرف ته فیصله وکړه چې پاکستان به د امریکې د یخ جنګ چې ورته به مونږ وایو دې کې به مونږ د امریکې طرفداره شو ډېرې وجې دي
خو یو وجه دام ده چې د پاکستان چې کوم هغه وخت کې سیاستدانانو کې دي شي اوس هم دغه خبره ټیک وي خو هغه وخت هغه برطانیې کې تعلیم حاصل کړی او هغه ځای کې تربیت یافته وو او هغه ځای خیالات هغوی ته ښه ښکارېدل بنسبت د سوویت یونین د مارکسیزم د فلسفې نو دوی امریکې سره شاملېدل نو هغې سره کېدی شي په کمیونست پارټۍ باندې دباو راوستل د هغې شاملېدو لپاره لار هوارولو بهرحال 1954 کې دوی کمیونست پارټي باندې قانوني بین ولګاو او دا پارټي چې کوم دی لیډران خو هر وخت یا گرفتار وو یا انډرګراوند وو خو پارټي مطلب دا چې فعاله پاتې نه شوه همدغه کمیونستان چې کوم دي دوی بیا مخکې 3 کاله پس نیشنل عوامي پارټي یو پارټي جوړه شوه چې هغې کې 6 مختلف ګوندونه شامل وو د پاکستان او مشرقي پاکستان چې هغه وخت کې به ورته مشرقي بنګال وي بیا مشرقي پاکستان شو او اوس بنگلادیش دی نو د هغه ځای او د دې ځای مختلف ګوندونه شامل وو دا 1959 کې جوړه شوه او دا زمونږ چې کوم د سیاستدانانو نومونه اورو هغه زه اوس نومونه نشم اخیستی څه به والم څه به رانه پاتې شي خو دا غټ سیاستدانان چې دي نو دا هغه وخت کې د پارټۍ کې شامل شو سره د خپلو ګوندونو کمیونستان هم دې کې شامل شو او چونکې تربیت او ټریننګ یو نو دوی مطلب دا چې په تعداد کې به کم خو په سیاست کې مطلب دا چې حاوي خو تاسو ته پته ده چې ایوب خان بیا بل کال را روان کال ایوب خان مارشل لا ولګوله په سیاست پابندي ولګېده او هغې نه پس کمیونست پارټي یا فینډیا باندې پابندي برقرار نور نګر چې ختم شو 4 کاله پس 1962 کې سیاست ته اجازت ملو شو خو کمیونست پارټۍ ته اجازت ملو نه شو دوی ته بیا 10 کاله پس ملو شو خو دوی بیا فیصله وکړه چې بس نه موږ به د نیشنل عوامي پارټي نیپ د نیپ حصه به یو دوی د نیپ حصه چې نیپ باندې هم د بوټو ذوالفقار علي بوټو حکومت وخت کې پابندي ولګېده 1995 کې نو دې دوران کې د نیب کې چې کم کمیونستان وو دا په منځ خپل منځ کې تقسیم شو چونکې تاسو ته پته ده چې اول په رشیا کې انقلاب راغی رشین امپایر کې راغی هغې نه مونږ ووایو چې هغې نه سوویت رشیا جوړه شوه 1922 کې هغې نه سوویت یونین جوړ شو او هغوی کوشش کو چې دا انقلاب نور ملکونو ته خاص کر یورپ کې جرمني او انګلینډ باندې د هغوی توجه ډېره وه او لینن ویلیو چې کدی ملکونو کې انقلاب د پاره ز خپل انقلاب یا دغه قربانوم زه به قربان کم ځکه چې دغه کې انقلاب راغی نو نور دنیا ته خورول بیا آسان کارو خو بهرحال چاینا کې چین کې دغه انقلاب یو کم 50 کې دا کامیابه انقلاب راغی نو سو وخت د دوی سره حالات ډیر خو د سوویت یونین او د چاینا خو د انقلاب 10 کاله چې تقریبا برابر شو چاینا کې نورو د دوی په مختلفو دغه باندې اختلافات زیاتېدل او 1980 دغه کلونه چې دي نو دې کې چپ لا سیاست په منځ 2 تقسیم شو صد داسې شو چې هغوی به د ماسکو طریقې اپناولې یا د هغه ځای نه ګایډ لاین یا لینن چې څنګه انقلاب راوستی و هغسې انقلاب راوستو کوشش دوی کو او څه سوچ داسې راغی چې نه دغه چې کوم انقلاب راوستی دی چاینا کې نو مونږ به د چین ماډل اپناو کو وجه دا وه د دې سوچ چې چین یو زرعي معاشره وه او هغه چې کوم دی نو هغه دوی دا ووایي چې پاکستان هم زرعي ده نو کېدی شي دلته کې د چین ماډل موږ ته ښه راشي نو دې ته به د ماسکو طرفداري او د پیکینګ طرفداري د دې بیجینګ مخکې نوم پیکینګ و نوم خو همدغه خو سپیلینګ مخکې پیکینګ غوندې لیکل کېده او اوس بیا بیجینګ لیکل کېږي نو څه به د پیکینګ طرفداري نو دوی ته به د پیکینګ والا ته اوس هم دوی ته ماویسټ ویل کېږي دوی چې خپل پہچان ورکوي نو دوی وایي چې مونږه ماویسټان یو نو د نیشنل عوامي پارټي کې چې کم کمیونستان وو نو دا په منځ 2 شو او دې کې څه چې کوم دی د ماویسټانو قتل څه چې کوم دی نو د ماسکو طرفداري قتل بیا هم
عبدالحمید باشانی زمونږ د سیاست یو غټ نوم دی مشرقي پاکستان کې، هغه جدا شو او دلته کې چې کوم دی د ولی خان عبدالولی خان لاندې یو بل غړی جوړه شو چې دا ماسکو والا شو، ولی ګروپ چې دا ماسکو ګروپ شو، او باشانی ګروپ چې شو نو دا د چین طرفداري وختل. بیا د ولی خان ګروپ کې څه کسان داسې وو چې هغوی کسان تحریک په نوم باندې یو خپل ځان له یو کوشش شروع کړی او بیا چې کوم دی هغوی سیاسي یو خپل تخو لکه د دوی سوچ ماویستان چې د ولی خان ګروپ کې کوم ماویستان وو نو هغوی کسان تحریک په نوم خپل کوشش هم کو. بیا چې کوم دی 4-5 کاله پس لکه 1986 کې 19 کې بیا په دوی یو قرارداد پیش کو. دوی وایي چې کتاب کې لیکلي دي چې د زمونږ اجمل خټک صاحب یو قرارداد پیش کو او هغې کې دا ووی چې دوه دغه یو انسان نشي ساتلی، زمونږ ممبر دوه پارټیانو رکنیت نشي ساتلی، دی به یا د نیب ممبر وي یا به دی چې کوم دی نو د کسان تحریک یا مختلف نمونه چې دي دی به د هغې ممبر وي. نو په دې طریقه دوی دا سوچ وکړه چې کسان تحریک والا چې دوی لکه موږ د پارټۍ نه په څه طریقه وباسي، دا یو بانه ده او خبره خو اوس چې هر څه به وه زه خو په دې نشم ویلی چې ښه وه یا بده وه، خو بهرحال د دوو پارټو رکنیت حاصلول هغه وخت سره دا یو عام رواج و. تاسو ته ټولو ته پته ده چې قائد اعظم ډېر وخت د مسلم لیگ رکن هم د کانګرس رکن هم، نو دا داسې څه دغه خبره نه وه. اوس هم یو سړی مطلب دی چې په غټه کې د یو پارټۍ رکني او په خپل کلي علاقه کې کوم وړوکې څه تنظیم وي د هغې رکنیت هم حاصلوي. خو بهرحال دا کسان چې کوم دی د دوی لارې د نیپ نه جدا شوې او مختلف ګروپونه جدا شو او دوی د مزدورانو چې کوم ورځ ده پاکستان کې د 1 مئی په هغې کې دوی د خپل پارټۍ اعلان وکړ او هغې له مزدور کسان پارټي نوم ورکړ. نو دا مزدور کسان پارټي د کمیونست پارټي اف انډیا سره یو بل چپ لاسې سیاسي پارټي مونږ لراله او چې دا مطلب دا دی چې دا ماویستان په سوچ کې په عمل کې دوی چې کوم دی نو دوی د چاینا نه یا د ماو نه متاثر وو. دوی تاسو ته د دوی تاریخ پته هم ده چې شمالي هشنغر 400 او د ملحقه علاقو کې مردان کې او د ملکند ریجن کې دوی بیا یو مسلح تحریک شروع کړ او د جاگیردار خلاف او هغوی نه مطلب دا دی چې دوی کامیابي مومونده په خپل تحریک کې دا د 1980 یا 82 ترمنځ دا خبرې دي. نو دا مزدور کسان پارټي ده. مخکې که سیاست راشي نو په نیب خو پابندي ولګېده، نیب نه بیا نورې پارټیانې راووتې په مختلفو نومونو، خو بهرحال کمیونست پارټي چې وه زمونږ د پاکستان نو دا د ضیاء الحق آخر وخت کې چې کله د جمهوریت پاکستان کې بحال شو، د الیکشنو شو غیر سیاسی او غیر جماعتي او محمد خان جنیجو دغه دور چې کوم دی نو دی کې زمونږ کمیونست پارټي بیا سر ته راله. خو دې دوران کې سوویت یونین کې حالات بدلون شکل واغشته او هغوی چې کوم دی نو د هغوی چې کوم په یورپ کې کوم ملکونه وو د هغوی په کنټرول کې نو هغه ملکونو ته دوی رو واګې په ورسس کا او هغه د خپل سوري یا چترې لاندې نه اوخکل. نو دلته کې کمیونستانو ته داسې اشارې ملاوېدې سیاسي چې د سوویت یونین نه نور دغه مطلب دا دی چې تمه ساتل امکان نشته. بیا تاسو ته پته ده چې سوویت یونین ختم هم شو. نو دغه دوران کې چې سوویت یونین کله حالات هلته کې سیاسي لږ بدل شو نو دلته کې یو نوې ګوند جوړ شو چې هغې ته عوامي نیشنل پارټي وي ANC. هغه اولنې NAP وه او دا اوس ANC شوه. دا د جولای 1980 خبره ده او دې کې 4 ګوندونه هغه وخت سره شامل شو. نو دغه 3 چې وو نو دا خو ښکاره په ښکاره چپ لاسي وو
او دا یو ګروپ چې کوم د ولی خانو نو دا چپ لاسې او نیشنلیست ترمنځ داسې سوچ والا خلکو دوی سره دغه جوړ ک نیشنل عوامي نیشنل پارټي ANP خو ډیر زر هغه نور ګروپونه چې کومو درې څلور نه هغه د دې دغه نه ګوند نه لارې جدا کړې او دې کې د ولی خان NDP به ورته وي هغه وخت کې چې کله دا شاملې ده نو د ANP جوړېدن د ولی خان حصه پکې NDP وه نو دې کې صرف NDP والا خلک پاتې شو او نور چې کوم دی نو دوی نه لارې یو پکې مزدور کسان پارټي هم وه هغوی هم دې نه لارې جدا کړې نو ANP زما خو دا خیال دی چې کله دا جوړېده نو دا ګس لاسې سیاستو ځکه چې په څلورو کې خو درې ښکاره ګس لاسو د ولی خان ګروپ چې کوم دی نو دا هم ډیر حده پورې ګس لاسې سیاست او ماسکو سره تعلق او کنه دا خبرې دوی کې هم وي هغه وخت خبره کوم اوسنۍ خبره نه کوم نو بیا چې کوم دی چې کله سوویت یونین کې مات شو او هغې نه 15 ملکونه راووتل تاسو ته پته ده او نه صرف سوویت یونین مات شو بلکې د هغې چې کوم غټ ملکو رشیا اوس ورته رشین فیډریشن وایي نو بلکې هغوی هغه سیاست پرېښود هغه چې کوم د دوی د ریاستي نظریه وه مارکسیزم یا که موږ ورته مارکسیزم لینینزم ووایو نو هغه نظریه بالکل پرېښوده نو زمونږ دا چپ لاسې سیاست چې نو دوی داسې بې کوره غوندې پاتې شو دوی سره خامخا هلته نسه شکل کې د لیټریچر په شکل کې سپورټ راته او همدردۍ په شکل کې سپورټ راته او دوی سره یو ماډل وو چې دا وګوره سوویت یونین کې یا رشیا یو وروسته پاتې ملکو د یورپ او هغې کې چې انقلاب راغی نو تاسو وګورئ هغه څومره تیزه ترقي وکړه ډېره تیزه ترقي واقعي چې سوویت یونین کړې ده او داسې ترقي لکه بل ملک هیڅ کله کیدی شي چې ونه کړی شي سوویت یونین ختم شو ولې ختم شو ډېر وجوهات دي د هغې او هغه موږ شمېرلی شو خو دلته به ورته زه یو وجه ووایم چې زمونږ خلکو سره کومه تړلې ده هغې کې د افغانستان کې چې هغوی کوم جنگ سره مخ وو هغه جنگ کې ناکامي هم یو وجه ده خو زمونږ د خلکو یا زمونږ د لیډرانو یا د رسېدلو خلکو هغوی دا خیال دی چې دې کې د افغانستان دا جنگ دا ډېر غټ فیکټر دی خو نه که فرض کا مونږه د سوویت یونین د ماتېدو یا د ختمېدو یو وجوهاتو یو لیست جوړ کړو او هغې کې مونږ 10 یا 15 ووایو چې یاره معیشت او دا ترقي او که نه ډیولپمنټ هر څه چې نو هغې کې به د افغانستان د واقعیات چې دي دا به په که 15 نو دا به په 12 نمبر راځي او د هغې وجه دا نه وه چې هغې سره د هغوی ټیک دا پیسې پې ډېرې لګېدلې دي خو نور هغوی عسکري یا دغه لحاظ سره کمزوري شوي نه وو په هغې دا یو نفسیاتي دباو په هغوی راغی چې یاره دا څنګه سوپر پاور و چې ډېر ملکونه د یورپ کې 7 ملکونه د دوی ماتحت وو خپلې 15 سوویت یونین کې خپل 15 وو داسې په ایشیا په امریکا کې ډېر ملکونه داسې وو چې دوی به سپورټ کول نو دا یو نفسیاتي دباو په دوی راغی چې یاره دا څنګه طاقت چې د مطلب دا دی چې افغانستان غوندې ملک قابو نه کړی شو لکه څنګه چې نن سبا خلک ووایي چې امریکې شکست وخوړه نو شکست دا مطلب نه دی چې امریکا مطلب دا چې پاتې راله یا دغه خو هغه خپل مقصد حاصل نه کړی شو د هغوی چې هر څه مقصد و او دې ځای نه نیمه کې لاړل نو دغسې د سوویت یونین په حق لکه څوک دا ووایي چې دا پلاني مات که ډینګري مات که دې پالیسۍ مات که هغې نو نه د هغې اندروني وجوهات ډېر وو او بیروني به هم وو خو اندروني وجوهات د هغې ډېر وو بهرحال سوویت یونین ختم شو او دلته کې زمونږ چپ لاس والا چې دي دا همدغسې په تش میدان پاتې شو د هغې وجه دا وه چې یو خو دوی ډېر کم وو
نو دوی سره چې سپورټ نو اخلاقي سپورټ ګورې ما ډېر کوشش وکړ خو ما ته چېرته داسې ثبوت نه دی میلو چې هلته نه یا روپۍ راغلي روپۍ مطلب کرنسی یا څه وسله ټایپ څه چیز راغلی کتاب به راغلی لیټریچر به راغلی اخلاقي یا سیاسي سپورټ به راغلی حمایت دې نه علاوه یا هم هلته کې سکالرشپ به راتلی په مشرقي یورپ په ملکونو کې چیکوسلواکیا کې پولینډ کې یا په یوکرین کې یا په ماسکو کې سکالرشپ دوی به په خپل لاړل یا به بچي یا به خپل هم خیال خلک هلته تعلیم لولېږل او خاص کر ډاکټران زمونږ اوس کوم ډیر دي اوس هم پریکټس کوي نو دا هغه ځای نه راغلي دي کوم ډاکټر سره چې ایم ډي لیکلي نو پیښه چې دا هغه ملکونو نه د هغه وخت ویلې دی اوس ویلې دی خو د هغه ډیګري ته ایم ډي وي زمونږ د ډیګرو ته بیا ایم بی بی اس وي نو دوی ته دا حمایت راته څه دوی اسیم کمزوري او څه مطلب دا دی چې خاص کر د ضیاء الحق حکومت کې چونکې بیا سیاست کې دا مذهب هم یو اهمه دغه شوه مخکې نه وه خو بیا ډیره زیاته شوه او چونکې دوی خو یو سیکولریزم غوښته او دوی د یو داسې ریاست حمایت کو سوویت یونین زه یادوم چې هغه یو سیکولر سټیټ و ښکاره کې سیکولر سټیټ و نو دوی باندې دغه تور هم ولګېده چې دا خو سیکولرستان دي او د سیکولریزم ډیفینیشن داسې وشو چې هغه مطلب دا دی چې مذهب نه منونکي برابر شو سړی نه سیکولر هغه سړی هغه سوچ ته وایي چې هغه وایي چې د هر انسان خپل مذهب دی او دا د خدای او د انسان کار دی ریاست او حکومت دی له انسان مذهب کې کار نه ساتل پکار نو بهرحال دوی کمزوري وو او خپل منځ کې د بې اتفاقۍ ښکارم شو او د سوویت یونین د ختمېدو نه مخکې دا پارټي په مختلف سوچونو باندې تقسیم شوه چا وی چې مونږه کلو پارټي جوړو چې الیکشن به لړاوي او چا وی چې نه مونږ به انقلابي پارټي ساتو او مطلب دا دی چې تنظیم سازي به سخته کو لکه هر سړی به نه رکنیت لا پریدو چې هغه مطلب چې خو تربیت وشي نو صرف هغه به رکني نو په دې سوچ باندې د دوی پارټي تقسیم شو او د پاسه په سوویت یونین ختم شو نو داسې یو دوی یو سکته وخت لاړل ډارمنټ پیریډ ته لاړل چې د دوی سیاست کې سپاتې نشو دا بل خوا مزدور کسان پارټي چې وا دوی خو ما درته وی چې شمالي هشنغر کې کامیابی مونته وا او د دوی اراده ډېرې اوچته وي خو بهرحال دا پارټي هم او ماغه دغه کې لکه د ضیاء الحق حکومت راتلو خو شا وخت کې دا چې کم دی نو دام په ګروپونو کې تقسیم شو او د دې هم هغه زور پاتې نشو یو ګروپ چې کم دی ما تاسو ته وی چې هغه په ان پی کې شامل شو او بیا ډیر زر د ان پی نه واپس لاړو نو لکه دوی نه هم د سیاست هغه دغه لګ واګي خطا شوی غونته داسې ښکاری چې دوی نه خطاو نو دوی خو چونکې ماویستانو دوی خو چاینا سره ځان تړو خو دې دوران کې چاینا کې هم دغه سیاسی پالیسی خو د هغوی کېدای شي زړه په زړی خو معاشي پالیسی د چاینا بدله شوه او هغوی چې کوم دی نو اصطلاحات راوستل او هغوی هغه خپل ماډل په خپله پرېښود نو چې هغوی پرېښوده نو بیا مطلب دا دی چې دوی هم نشو نیوی او چاینا نه دومره څه خاص امداد هم نه راته سپورټ هم نه راته نو دوی هم دغسې پاتې شو ډیرو د دوی چې کم غټ غټ غړي وو غټ غټ رهنماګانو هغه چا زړه مات شو سیاست پرېښود چا زړه چې مات شو هغوی بل خوا رالل ښي لاس ته راوړېدل چې زه ګس لاس کې خو څه ونه شو د ښي لاس په سیاست کې به کېدای شي مونږ خپل مقاصد حاصل کړو د معاشي برابري او مطلب دا دی چې د قومونو حقوق دا به په ښي لاس کې کوشش وکړو او څه داسې وو چې هغوی هم په خپله نظریه قایم او سوچ یې کوشش یې وکړه چې د خپل د ګس لا سیاست بچ وساتي نو دوی داسې وکړه چې دوی مزدور کسان پارټي او کمیونست پارټي اف پاکستان د یو ځای کړې دې نه یو پارټي جوړه کړه او نوې پارټۍ ته کمیونست مزدور کسان پارټي وې
خو دا پارټي له 70 کاله وا چې د 13 صدۍ په آخري کال کې خوشا کې د نه بیا مطلب کمیونستانو چې کوم سیاسي لیډرانو هغوی د نه لارې جدا کړې او بیا چې هغوی ته جدا کړې نو مزدور کسان پارټۍ لیډرانو ته لارې جدا کړې نو دا په دې طریقه بیا واپس هغه مزدور کسان پارټي یا کمیونست پارټي بیا واپس جوړه شوې اگر چې کمیونست مزدور کسان پارټي په دې نوم اوس هم شته او ملتان کې د دې قیادت موجود دی او خپل وس مطابق هلې ځلې کوي نو مزدور کسان پارټي بیا جوړه شوه په دې صدۍ شورو کې او کمیونست پارټي د پاکستان بیا واپس بیا جوړه شوه خو دوی بیا په خپل منځ کې تقسیم شو اوس موجوده وخت کې کمیونست پارټي کم از کم په 3 حصو کې تقسیم ده او ډیر مطلب خپل پاکټ کې دوی سرګرم دي چې کوم ځای کې د دوی سیکریټریټ دی مرکزی دفتر دی نو سن کې دي او یو په دې ټکسلا کې دي نو هماغه خپل حلقه کې یا خپل یونین کونسل کې یا خپل مرګرو سره دوی سرګرم دي مزدور کسان پارټي هم مطلب دا دی چې په منځ تقسیم ده 3 یا 4 مختلف دغه کې دا موجوده ده د دوران کې بیا چې کله د سوویت یونین د خاتمې 15 کاله وشو او د کې څه نظریه باندې ټینګ ولاړ خلک د هغوی سوچ بیا راغی او بیا مطلب دا دی چې د نوې صدۍ چیلنجز مقابلې کولو لپاره هغوی چې کوم دی نو بیا د سیاست ته مخه وکړه او د دوران کې د سوویت یونین نه مخکې موږ دا وویل چې د پاکستان د سوویت یونین په وخت کې د پاکستان کې 2 چپلاسي سیاسي پارټۍ وي ګروپونه پکې وو خو یو کمیونست پارټي وه او یو مزدور کسان پارټي وه دین علاوه د دې صدۍ چې شروع شوه نو دې کې 3-4-5 نورې پارټیانې د چپ لاس پاکستان کې جوړې شوې نو دې کې یو پارټي چې کوم ده نو هغې ته نیشنل پارټي وایي چې دا بلوچستان کې 2 پارټۍ یوځای شوې او هغوی چې کوم دی نو نیشنل پارټي جوړه کړه او هغه نیشنل پارټي زمونږ صوبه کې یو وحدت شته داسې نورو صوبو کې نمایندګي شته خو اصل کې مرکز په بلوچستان کې دی او دا پارټي د ګس لاس په سیاست کې داسې یو پارټي ده چې دا حکومت تم رسېدلې ده لکه دوی 2014 کې چې کوم انتخابات وشو عام انتخابات نو هغې کې دوی صوبایي اسمبلی کې دومره کامیابي حاصله کړه چې پاکستان مسلم لیگ نواز پارټي چې کوم ده هغې سره یو مفاهمت وکړه او 2.5 کاله د نیشنل پارټۍ مشر وزیر اعلی پاتې شو عبدالمالک بلوچ یادوم او بیا 2.5 کاله پس بیا د مسلم لیگ غړی وزیر اعظم شو نو دا داسې پارټي ده چې دوی حکومت ته رسیدلی دي دین علاوه یو بل پارټي جوړه شوه چې هغې ته عوامي ورکر پارټي وایي او دا عوامي ورکر پارټي د 3 پارټو رايوځای شو دا په 2012 14 کې د دوی خبرې اترې روانې وي او دا 3 پارټۍ رايوځای شوې دا 3 پارټۍ چې کوم دي دا بذات خود د وړو پارټو نه را جوړې شوې وي خو بهرحال عوامي ورکر پارټي جوړه شوه دا عوامي ورکر پارټي هم چې کوم دی نو دا دغه سره الیکشن کمیشن اف پاکستان سره رجسټرډ ده او د تیر الیکشن کې دوی حصہ مغشته وا خپل غړي مختلفو حلقو نه ودرولی او دوی الیکشن کې حصہ غشته وا دا ګس لا سیاست چې دی د کې سوچ داسې دی چې هغه په انقلاب نظر ساتي صد داسې دی چې هغه وی چې نه مونږ به قانون سازی کوو او د خپل مقاصد بر قانون سازی په لار حاصلو نو چې کم قانون سازی غواړي نو هغه چې کم دی نو هغه الیکشن کمیشن سره بیا رجسټریشن کوي ځکه چې ووټ باخلي او قانون خو په مقننه یا لیجسلیچر مونږ چې ورته پارلیمنت وایو قومي اسمبلی او سېنات یا صوبه کې شي نو صوبایي اسمبلی نو دې کې جوړیږي نو دې له بیا رجسټریشن کې نو نیشنل پارټي
او دا عوامي ورکر پارټي دا چې کم دینو دا رجسټرډ دي. مزدور کسان پارټي نه هغه وخت رجسټرډ وا او نه اوس د یو غړي الیکشن کمیشن سره رجسټرډ نه دي. د دې نه خو بیا دا معلومیږي چې دوی اوس هم په انقلاب په لار خپل مقاصد حاصلول غواړي. خو بهرحال تیوري او پریکټس کې خو ګیپ هر ځای کې وي. نو کمیونست پارټي چې کوم درې دغه دي ګروپونه دي نو هغه کې خو دوه بالکل رجسټرډ نه دي. دا یو ګروپ داسې یو واته شپږ کاله مخکې رجسټرډ شوی خو بهرحال الیکشن کې سم اخیستی وه خو بیا اوس په دې موقع اوس رجسټرډ نه دی. نو نیشنل پارټي رجسټرډ شوه او عوامي ورکر پارټي رجسټرډ شوه. دې دوران کې یو بله پارټي جوړه شوه او هغې ته چې کوم دی نو هغې ته پاکستان برابري پارټي وای او جواد احمد یو سنگر دی میوزیشن دی او اردو او پنجابی کې هغه وخت سره سندري ویلي دي. اوس هم وای خو لکه سیاست ته عملی سیاست ته راغلی دی. نو هغه برابري پارټي پاکستان جوړ کړه او هغه چې کم دی نو خاص کر پنجاب لاهور او دغه ښارونو کې هغوی خپلې هلې ځلې شروع کړي دي. او دې نه علاوه تیر کال د کرونا پاکستان کې چې کله کرونا راتله د دې نه لږ مخکې جنوري یا د فروری پر ورځو کې یو بله پارټي جوړه شوه او هغې ته پاکستان انقلابي پارټي وي. او دا پارټي کولډ وار وخت کې پاکستان کې دوه سیاسي تنظیمونو د سټوډنټانو یو ته به ډیموکریټک سټوډنټ فیډریشن وي DSF. اوس هم بعضې کیدای شي بعضې خلکو تعلق وي تاسو ورسره ملاو شئ چې وایي زما DSF سره تعلق او یو ته به NSF وي نیشنل سټوډنټ فیډریشن. هغه وخت سره د دوی سیاسي سوچ کې فرق و اوس هم سیاسي سوچ کې لږ فرق شته. خو بهرحال دا د NSF د پاکستان انقلابي پارټي چې دا د NSF هغه الکانو جوړه کړې وه چې کله ضیاء الحق وخت کې 4 کې په سټوډنټ پالیټکس پابندي ولګېده نو دوی خو سیاست نه ختم شو. اوس د ډېر عمر دی خامخا او مطلب دا چې یو ځای بل ځای کار روزګار پاکستان کې یا بهر نو هغوی چې کوم دی نو بیا راجمع شو او دا پارټي یې جوړه کړه. نو دا چې کوم دی دا زمونږ سیاسي د ګس لاس ګوندونه شو. څه رجسټرډ دي کمیشن سره څه نه دي. دین علاوه په ګس لاس کې یو بل سوچ دی او هغې ته ټراټسکایټس وایي. لیون ټراټسکي دا یو د روس یو سیاسي ورکر یو نظریه ساز و او اول کې د چې کله انقلاب کلونه 1919 وخت یادوم نو د اول کې د لینن سره د سیاسي سوچ مخالفت لره. خو بیا د انقلاب د ورځو شپو کې میاشتو کې د لینن مرګري شو او د مطلب دا چې انقلاب کې او انقلاب بچکولو کې بیا انقلاب را وصل خو ځان د کارو خو انقلاب بیا د رد انقلاب نه بچکولو کې د ډېر اهم کردار ادا کړی دی. خو چې کله لینن مړ شو بیمارو ګولې باندې لګېدلې و هغې د وجې نه صحت ښه نو ډېر وخت په کټو بیا چې مړ شو نو سوویت یونین کې یو د طاقت یو کشمکش شروع شو. نو یو خوا ټراټسکي و او بل خوا سټالن و. خو بهرحال سټالن په حکومت یا په پارټۍ باندې چې په پارټۍ باندې به چا دغه راغې هولډ نو حکومت دغه خامخا دغه لاس کې نو سټالن خپل مقاصدو کې کامیاب شو او ټراټسکي دغه سوچ او دغه نظریه او دغه مرګري چې کم دی نو هغه ناکام شو. ډېرو ته سزاګانې وختې. ټراټسکي بیا د سوویت یونین نه وتښتېد او بهرحال خو خپل نظریه او خپل لیک جاری ساتلې. بیا لسته کاله پس د دویم جنگ عظیم شروع کېدو خوشا کې بیا مکسیکو کې چې هلته کې بیا چا مړ کړ او مطلب دا چې قتل شو. نو د هغه او د سټالن سیاسي سوچ کې فرق و او سوچ دا و چې ټراټسکي دا وی چې دا انقلاب به عالمي انقلاب وي دا به مونږ خورو
نور دنیا ته به دا رسو او د ته ورلد ریولوشن وي او ستالن د وی چې نه سوویت یونین یا مشرقي یورپ کې چې موږ سره کوم ولس ملکونه دي دا دومره غټه دنیا ده چې بس دې کې زمونږ خپل مقصد حل کیږي زمونږ انقلاب ته خطر نشته نو دوی فلسفي یا سیاسي سوچ کې دغه فرق خو بهرحال د تروټسکي هم خیال خلک شته د کمیونست پارټي د انډیا یا هغه وخت کې د انډیا دا چې کوم دی دا د ستالن د سوچ مرګري او د تروټسکي د سوچ مرګري چې کوم دی نو هغه ته د تروټسکي فالوورز وایا یا تروټسکایټس ورته دوی وای نو هغه بیل یو خلک دي هغوی چې کوم دی نو هغوی وای چې مونږ به سیاسي پارټي نه جوړو خپله بلکې مونږ به خپل مرګري نظریاتي طور سره ټرین کو او هغه ټرین تربیت یافته مرګري به دا به مونږ خپل دغه کې نورو غټو پاټو کې چې کوم ته ماس پارټي وي هغې کې به خپل مرګري ورننه باسو او دوی به هغې پارټۍ ته ورننوځي دا یو د کمیونستانو یو پالیسي ده چې دا به هغې ته ورننوځي او په دغه ورننوتو به دوی چې کوم دی نو هغه پارټۍ کې مطلب دا چې داسې پروګرام به جوړ کړي داسې منشور به جوړ کړي چې هغه به د کمیونزم یا سوشلیزم په حق کې وخیږي همدغه پالیسي وه چې ډېر چې کله ما درته ووایي چې مسلم لیگ او کمیونست پارټي په پاکستان جوړېدو نه مخکې دوی هم خیاله شو نو دا 1915 او 16 کې هندوستان کې اوټونه شو انګریزانو وخت کې نو کمیونستان چې کوم دي دا مسلم لیگ ممبران شو او مطلب دا چې دوی هغه کې مسلم لیگ پارټي کې باقاعده شریکو نو دغه سي د دې تروټسکایټس دا سټایل د طریقې کار دی چې دوی په بلې پارټي کې غټي پارټي هم خیاله پارټي چې کوم پروګریسیو وي د دوی سره لږ سوچ یو شانتي وي لکه زه به پاکستان کې د پیپلز پارټي نوم والم چې پیپلز پارټي دوی دا خیال لري چې لکه دا لږ هم خیاله ده نو که مونږ خپل ارکان له تربیت ورکو او هغه پیپلز پارټي ته ورننه باسو او بیا هغه یو لیول ته ورسي او پیپلز پارټي خپل منشور جوړي پروګرام جوړي یا یو پالیسي جوړي حکومت کې رالل نو چې دې په الته کې اثر انداز شي نو دغه چې دغه تروټسکایټ سوچ والا چې دی نو دا هم پاکستان کې شتا او دوی کار کوي خو د دوی ډیره پته عام سړي ته ځکه نه لګي چې دوی نه سیاست شته نه اجنډا شته اجنډا خو شته خو لکه مونږ ته ښکاري نه لکه چې چېرته په سړک کې ولګوي یا په ده ځکه چې د دوی تا سره غرض نشته دوی وایي چې مونږ به لکه انقلاب ته هغه لار باندې ځان رسو نو دې کې دا د ضیاء الحق دی وخت کې چې کوم زمونږ دغه بهر ملکونو ته تلیو مهاجرت باندې نو هلته کې دوی بیا د تنظیم جوړ کړ تروټسکایټ تنظیم او ډاکټر لال خان اوس کال یو نیم مخکې وفات شو د دوی ډېر دغه لیډر و او ډېر مطلب دا دی چې هغه یو سرګرمه او یو پرجوشه چپلاسي انسانو او دا ډېر چپلاسي چې دي نو دا هغه شاګردان دي خو بهرحال د دغه سره د ډاکټر لال خان سره بیا د سره یو بل مرګري فاروق طارق هغه اختلاف پیدا شو په دې اختلاف پیدا شي چې لکه دا پارټي تخپل ارکان لیګو که اون لیګو نو هغه ته لارې جدا کړې بیا 2014 کې بیا نور داسې د سره کسانو چې هغوی چې کوم دی نو هغوی د لال سلام په نوم ډاکټر لال خان نه لارې جدا کړې خو دا ټول په یو شکل کې د لال خان سیاسي شاګردان دي دا جواد احمد چې کوم دی نو دا هم چې کوم دی نو د لال خان سیاسي شاګرد دی خو لال خان سره هم سیاسي سوچ باندې لارې جدا شوې او د جواد احمد دا پارټي چې کوم ده نو دا مونږ په چپ لاس کې ایښې ده خو د دې په پروګرام کې مارکسیزم یا کمیونیزم یا سوشلیزم ښکاره ټکي نه ښکاري او دا لکه کیدای شي یو پالیسي وي چې مقصد خو زمونږ ماغه دی خو چونکې پاکستان غونډې ملک کې هغه مارکسیزم یا کمیونیزم یا سوشلیزم ټکي دومره بدنامه کړی شوي دي چې هغه داغ انزل د ډېر وخت کار دی نو دوی خو د چپ لاس دي
د برابري پارټي یادوم جواد احمد والا، خو د دوی په پروګرام کې به تا ته دغه داسې واضحه ټکي ښکاره نشي. زه وختي دلته کې یا پرون ما سره چا خبره وکړه، نوې یو ګوند زمونږ جوړ شو او ډېر خلک د هغې خبرې کوي، نیشنل ډیموکریټک موومنټ یادوم، او یا شپږ ورځې مخکې چې د هغې اعلان شو 8 ورځې مخکې، نو ډېر خلک اوس په دې دغه کې دي چې دا د چپ لاس ده که نه د مرکز کې ده که ښي لاس کې ده. نو یو خو د هغې د نوم نه پته لګي چې دا نیشنلیست پارټي ده، او بل د هغې چې کوم اوس عارضي پروګرام راغلی دی نو هغې کې داسې د سوشلیزم، د کمیونیزم یا د مارکسیزم داسې څه کم از کم ما خو سرسری چې کوم ویلې دی نو هغې کې دغسې څه ټکې انسان ته ما ته ښکاره نه شو. کیدای شي څه پټه خبرې لیکلي دونه غور سره لا ما نه دی ویلې، یا هغوی په خپله وایي چې زمونږ به آیین چې کوم دی نو دا به بیا راځي او آیین چې راشي نو هغې سره به سرنامه کې دوی خپل پروګرام هم ږدي، اگر چې هغې کې داسې کسان شامل دي غټ غټ نمونه دي، خاص کر زمونږ د صوبې چې هغوی خپل وخت سره د ګس لاس سیاست کړی دی. خو ما داسو ته مخکې عرض وکړ چې کله سوویت یونین ختم شو نو ډېر خلک د ګس لاس د سیاست نه وخوځېدل، څه ما درته ووایي چې ښي لاس ته لاړل، څه زه به ده ووایم چې څه تبلیغیان شو، لکه سیاست یې د سره پرېښود، یا کاروبار یې وکړه، یا جرنالیزم ته لاړل، یا پروفیسران شو، یا وکیلان چې چا د وکالت تعلیم حاصل کړو هغوی وکالت شروع کړ، خو لکه هغه عملي سیاست یې پرېښود، چا NGO-ګانې جوړې کړې. نو داسې دا هغه کسان دي چې مونږ د هغوی سیاست که مونږ وروسته وګورو نو دا د چپ لاس د سیاست حامیانو ښه کولو. خو داسې ښکاري د هر انسان سوچ وخت سره بدلیږي، او چې انسان ژوندي وي سوچ بدلیږي خامخا، نو داسې ښکاري چې وخت سره د دوی هغه سوچ هم بدل شوی دی او دوی یا خو د چپ لاس سیاست بالکل پرېښی دی، یا دا خو چې سړی هغوی سره ملو شي او خبرې وکړي ډېره ښه پته خو به هغه وخت ماته ولګي، یا بل چا نه که زه فرسټ هینډ یا پرایمري ډیټا ماته ملو شي نو ډېره به ښه وي. هسې یو خبره مې وکړه، خو د ما په خیال نه دی چې دا نوې پارټي دا چپ لاس کې خانه کې مونږ کېږدو، دا ترقي پسند ده، د قومونو حقوق هم غواړي، د فیډریشن هم غواړي. فیډریشن یا وفاق تاسو ته پته ده چې دا داسې نظام وي چې دې کې په ملک کې 2 حکومتونه، یو مرکز کې چې ټول ملک چلی، اسلام آباد کې زموږ چې یو صوبه کې هغه خاص صوبې دپاره. اوس کم کار به صوبې حکومت کوي او کم به مرکز ذمہواری وي. حکومت یا هغې له قانون جوړول، کم به پارلیمنت جوړی، سینټ او قومي اسمبلی، او کم به صوبایي اسمبلی جوړی. نو دا بیا دا خبرې آیین وضاحتي کړي چې دا کار دا تعلیم دا صوبې دی او دا چې کوم دی دا د مرکز دی، دا یو لیست په آیین کې لګېدلی دی. نو دا پارټي چې کوم دی نو دا مضبوط فیډریشن غواړي. مضبوط فیډریشن داسې د دې مطلب دا دی چې د صوبایي حقوق زیات غواړي، چې صوبو سره اختیارات نورم ډیر شي. اگر چې پاکستان یو وفاقي حکومت دی او 2010 کې چې کم 18 ترمیم په دغه کې شوی دی په آیین کې، نو هغې کې وفاق ته نور مضبوطی عاملو شوی ده. مطلب زما خبرې دا دی چې هغې ته صوبو ته اختیارات نورم زیات ملو شو. خو اوس هم داسې سوچ والا خلک ډیر دي چې هغوی وایي چې دغه 18 ترمیم خو یو قدم و، اوس به مونږ چې کم دی اوس به مونږ نور دغه غواړو، نور اختیارات غواړو. نو د دوی په دغه کې په دوی ته مونږ ترقي پسند ویلی شو، دوی ته مونږ قام پرست ویلی شو. بیا د مفکورې د انتظامیې او د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم چې رالل، زما دا دومره خبرې واورېدې. ډېره مهرباني.